ستړي مشه زه رحمان بدوریم دا پروګرام بی کاست دی. افغانستان د نړۍ د ګوتو په شمېر په هغه یو څو هېوادونو کې دی چې خپله کورنۍ برېښنا ډېره کمه لري او د خپل ضرورت 80% 80% برېښنا د ګاونډي هېوادونو څخه د کال په 250 میلیون ډالرو خرچې باندې اخلي او هغه هم پوره افغانستان ته نه پوره کېږي. لہذا د ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې دا ضرورت محسوسېده چې په افغانستان کې خپله برېښنا باید پیدا کړی شي. اوس د طالبانو واکمني ده. د افغانستان یو شتمن عزیزي ګروپ میرویس عزیزي صاحب په کابل کې یو لوزنامه لاسلیک کړې ده او د هغې تر مخه هغو دعوه کړې ده چې نږدې 10 میلیارده ډالره لګښت سره به دومره بجلي پیدا کړي چې نه یوازې د افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې د افغانستان د ضرورت نه زیات برېښنا چې د هغه تولیدولی شي. دې سره یوازې نه دا چې ولس بلکې کارخانې اقتصاد هم ترقي کولی شي او دا ډېر لوی پروجیکټ دی. په دې اوسني عصر کې د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو غټ پروجیکټ ګڼل کېږي. البته دا پروجیکټ به 6 میاشتې سروې کېږي او د هغې وروستو 7 کاله موده کې به دا پوره کېږي که چېرې کامیاب شو او بیا به د هغې نه افغانستان ته ډېره ګټه وي. خو دا څومره چیلنجینګ کار دی، څومره امکان لري او څومره ضروري دی. په دې موضوع بحث کوم او د دې موضوع د دې ټاپک ایکسپرټس یا ماهران چې دي زما د دې پروګرام میلمانه دي زما په خواهش او زما بلنه باندې ما سره ملګری کېږي. د تجارت او صنعت د افغانستان پخوانی وزیر ډاکټر مزمل شینواری صاحب پروګرام کې بخیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ منیر صاحب. تشکر. همدغه رنګ په پروګرام کې ما سره بل میلمه چې دی د افغانستان بانک پخوانی بیان او د اقتصادي چارو باندې ډېر ژور نظر لرونکی ماهر ښاغلی شریف الله شګیوال صاحب. شګیوال صاحب تاسو په پروګرام کې بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تشکر. دا یو ډېره ښه موضوع ده چې د افغانستان ولس واورېده چې په افغانستان کې د ډېر لویې سرمایې لپاره کار شروع شو او امیدونه ژوندي شو. لومبۍ په دې باندې شینواري صاحب ستاسو نظر اخلم څومره امپورټنټ یا څومره مهمه پروژه ده او د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. تاسو به دا خبر کتلی وي چې 10 بلین ډالرز یا 10 میلیارډ ډالر چې دي عزیزي ګروپ په افغانستان کې انویسټمنټ کول غواړي، سرمایه‌کاري کول غواړي. شینواري صاحب ډېره زیاته مننه بنیاري صاحب. سلامونه تاسو ته، شګیوال صاحب ته، ټولو کتونکو ته. د افغانستان لپاره ډېر یو ښه خبر دی. نه تنها د افغانستان لپاره د طالبانو د برحاله حکومت لپاره یو ښه خبر دی چې دوی وکولی شو چې افغان پانګوال تشویق کړي او هغه راشي په داخل د افغانستان کې پانګونه وکړي یا تعهد د داسې پانګونې وکړي چې هغه ډېره زیاته ده. عزیزي ګروپ موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دی چې داسې وړوکی شرکت نه دی. دا په دوبۍ کې اوس یو ټاور جوړی چې د دنیا اوچترین یا لوړترین هوټل به په هغې باندې دوی 45 میلیارده درهمه پانګونه کوي چې په هغه باندې تقریبا داسې د 10 میلیارډو نه زیات هلته هم راځي. یعنې داسې یو شرکت دی چې پیسه لري او غواړي چې په افغانستان کې هم پانګونه وکړي. په دغسې حالت کې چې د خلکو زیاتره هغه هیلې مړې شوي دي په داخل د افغانستان کې، داسې یو خبر راځي چې هغه روښنایي ورته راوړي، رڼا ورته راوړي. او په دې کې تقریبا که موږ وګورو د افغانستان کې پوټنشل د برېښنا یا د برق ډېر زیات دی. موږ همیشه وایو چې موږ هغه غریب ملک یو یا هغه غریب هیواد یو چې په ذخایرو باندې د پاسه ناست یو. زه یو څه معلومات غواړم تاسو سره شریک کړم بنیري صاحب. افغانستان کې د بجلی د پیداوار پوټنشل د څو منبعو نه یا د څو مختلفو برخو نه په افغانستان کې د اوبو نه پوټنشل دا دی چې موږ 30,000 میګاواټه برق تولید کړو چې دا هغه سروې شوي دي چې په تېر حکومت کې 20 کالو کې شوي دي چې د هغې خلاصه تاسو ته وړاندې کومه چې په هغې کې تقریبا 115 دغسې ځایونه په نښه شوي دي چې د هغې نه واړه پروژې دي چې 600 میګاواټه شوی دی. دویمه د باد نه انرژي جوړول چې په افغانستان کې 158,000 میګاواټه پوټنشل د دې شته دی چې د باد نه هغه جوړ شي چې تقریبا په یو د هوا نه بجلی جوړه شي. دریم د لمر نه لمریزه برېښنا په افغانستان کې 300 ورځې لمریزې دي، یعنې لمر لري. نو په هغې سولر انرژي د هغې پوټنشل ډېر زیات دی. د هغې ترڅنګ نور د جیو ترمل انرژي ده چې د ګاز نه، د کول نه،
سکاره یا ډبرې سکاره د ډبرو سکاره شو د غاز نه د دینه برېښنا جوړي چې د غاز او د ډبرو سکارو نم تقریبا د 3000 نه تر 4000 میگاواټ پورې کومنګ دا عموما مجموعه وګورو د افغانستان پوتنشل په وس وخت کې یا په ټول داخل د افغانستان کې د 2 لک نه تر 2.5 لک میگاواټ برق تولید پوتنشل لري نو یو هغه د چې منګه ظرفیت لرو په داخل د افغانستان کې ولې یو روستپات ملک یو غریب ملک یو د دې وسه او توانایي منګ نه لرو دا چې دغه جوړ کړو او په دې کار وکړو نو په وو کارو کې په دې باندې ډېری مختلفه هغه تجزیه نه وشي چې آیا دا دومره پیسې لري کنه لري که 10 میلیارډ نه 10 میلیون نم کار شروع کی دا د افغانستان د پاره یو غټ هغه دی ولې زه په دې باندې باس کوم او بخای په دې باس کوم چې ځنی بل یو اړخ زبینه مچغه نقطه چینی هم کوي او وسوسه او شک هم لري یا سکپټیسزم چې ورته وایو کنه او دا د خلکو حق دی چې ولري او هغه ته وګونی ورشي خو هغه باندې به باس کوم تاسو سره هم او د شکیبال صاحب سره هم لومړی اول به تمنګ د افغانستان دا یو میگا پروجیکټ دی او ډیر پوزټیو ډیولپمنٹ په توګه قتل کیږي ورته هغه باندې ځان پوکو او برېښنا د یو هیواد د یو ملت په ترقۍ کې څومره مهم یا کلیدي رول لوبي په دې باسو کو نو بیا دغه طرف ترازو شکیبال صاحب دا څنګه چې معلومه ټول افغانانو ته تاسو د افغانستان بانک وهم پاتې شوی ولې دا دومره غټ پروجیکټ چې دی اوس په دې مقاوز حالاتو کې تاسو فکر کوئ دا څنګه زړورتیا کوي یو انویسټمنټ ګروپ چې هغه انویسټمنټ کوي یعنی واقعي دی دومره انویسټمنټ لپاره سرمایه‌کارۍ لپاره تاسو فکر کوئ زمينه مساعده دا یو پوتنشلی کامیاب پروجیکټ دی تاسو فکر کوئ د اوسنی حالاتو په تناظر کې ډیره زیاته مننه بنوري صاحب ټول سر کې تاسو درنو لیدونکو مون صاحب شینواری صاحب هم سلامونه یعنی هغه څه چې مثبت وي او خوي په نظر باید ته وکتل شي په داسې حال کې چې میرویس زید د جرأت کې د ستایل وړ دی په داسې حال چې زموږ هیوادوال د کار او د یو بړې نفقې پیدا کول او التبلار کې یا قرباني شي یا خپل هدف ته ورسیږي یعنی دغه پروژې په شروع کېدو سره په پیل کې وړه هم وي او وخت ډېری چې تقریبا تر 2022 کال پورې د هغه د تطبیق یا د امپلیمنټیشن وخت ټاکل شوی مهمه دا ده چې کولای شي یو 150,000 کسانو ته په مستقیم ډول کار پیدا کړي چې په غیر مستقیم ډول هم کولای شي د لوجستیک په برخه کې د فابریکو لپاره چې بیا هلته د خام موادو د راوستلو برخه ده یا ورسره دغه ډول نورې فابریکې دي چې د لومړنیو موادو د تولید یا د صنعت په برخه کې هغوی په کار مشغولېږي او شکیبال صاحب کې تاسو د افغانانو د کار روزګار خبرو کړو نو په دې کې دا هم ویلي دي چې دا کلیم دی یا دا ولې چې 88% کارکونکو به د دې پروجیکټ افغانان وي دا هم یو ډېر لوی خبره د فکر کوم د چې افغانان ذهنونه یا هنرونه سکلونه یا ماهران چې دغه په دې کې وکارول شي بهر او بخې تاسو خبره پوره کړئ ما غوښتل چې د اضافي معلوماتو په شریک بل د بیکاری ګراف لبدا مرغه لوړاندې څو کلونو وړاندې هم بیکاری او تر رسیدل او د فقر کچه رسمي شمیرې ښیي چې ل 15 او تر 80 پورې د جمهوریت په وخت کې هم دغه فقر ګراف چې نشریده لکه مخکې چې شینواری صاحب یادونه وکړه افغانستان په شته منابعو کې چې موږ هر څه لرو له بده مرغه لکه په معدن چې د پاسه ناس وي او د راوستلو توان نه لرو بلکې قرباني او همیشه هم دغه معدنو لپاره که په افغانستان باندې حمله شوې دي یا بریدونه شوې دي زبر ځواکونو یو علت هم دا چې موږ منابع لرو یا جیو پولیټیک موقعیت استراتیژیک موقعیت افغانستان خو له بده مرغه ولس اوس هم د ګاونډي هیوادونو نه برېښنا واردوي چې تاجکستان مونږ ته په وړي کې چې دا غوي وبډيري برخې زیاتی د پجمی کې هغه بيخي یعنی تقریبا 10% برخه د اصلي رقم راکې او نور کټکې ځکه چې په غوي کې جمی کې وب کمیږي سطح د وبټي تاجکستان نشي کولای چې هغه قرارداد مطابق برخه کې د ازبکستان نه بیا د ترکمنستان هم د غازو د سال چې افغانستان خپل د غازو ډېر ستري منابع لري یعنی په اسانۍ سره کولای شي موږ د نفت سو حوزې لرو افغانستان کې چې د مو حوزه د کټواز حوزه ده هم دا ډول په هلمند کې په نورو سیمو کې چې په اسانۍ سره کېدلی شي د استخراج شي خو موږ د ترکمنستان نه د غازو تولید شوی برخه بادغیس او فاریاب ځینو ولسوالیو هم د ډول هرات ته راوارد کړو د ایران نه هم
لبدا موږ په تیر کې یو ستونزه دا و چې زموږ پخوانی وزیرانو د هرات نه جنراتوري برېښنا یا د سیستم جوړ کړ چې د ایران نه جنراتورونه واخیستل په داسې حال چې موږ خپل د اوبیز یا د اوبو د برېښنا د تولید ظرفیت لرو په کال کې 300 لمریزې ورځې لرو. همدا ډول څو ولایتونه دي چې هغه فراه، نیمروز، هرات او ځینو په هلمند په دښتو کې موږ کولی شو د باد نه ډېره ښه برېښنا تولید کوو. دا ډول د ډبرو سکرونه خو موږ بیا هم ګاونډیو ته ناست یو. یو مثال که زه وړاندې کوم مزمل صاحب هم د دې شاهد یو شینواري صاحب چې موږ نیت کوو لندن نه څو کال وړاندې تاجکستان د پاکستان نه سیمټ وړل، یعنی د پاکستاني سیمټ به تاجکستان ته امپورټ کول یا واردول. خو تاجکان پاسې د تاجکستان خلک د چین سره قرارداد وکړ، د خپل غرونو په استخراج کار وکړ، منابع خپل کړې، بانګونه سره وکول شو چې نن همغه تاجکستان چې د سیمټو واردات پاکستان او نن افغانستان ته سیمټ صادروي خو خپل منابع وکارولې. یعنی د میرویس عزیزي دغه اقدام د ستایلو وړ دی. د داسې حال چې ډېری هیوادوال هیواد بهر تللي یا حالاتو مجبور کړي، ریسک مانجمنټ ډېر سخت دی، یعنی هلته وړاندوینه کول بیا دومره لویه کچه پانګه اعلانول دا رښتیا هم. او شګیوال صاحب وبخښئ زما پوښتنه دا و چې دی وخت کې تاسو د یو بینکر په توګه یا د اقتصاد د یو کارپوه په توګه یا د یو محصل په توګه وسنۍ وضع کې دومره لوی انویسټمنټ دا د ریسک یا د خطر نه خالی بولئ، یعنی زما غوښتل په دې ځان پوه کړم چې دا وضع دی کوم هغه کمپوننټ دی حالات دي چې عزیزي ګروپ دا وخت په افغانستان کې انویسټمنټ سرمایه‌کارۍ ته وپاره راوبلو. بل هر هیواد کې دغه اقدام څوک د پانګونې هلته بانکي ګارانټي یا تضمینونه موجود وي او هغه ثبات، سیاسي ثبات او د هیواد راتلونکي حالات یا سسټینبیلیټي چې ورته وایي هغه معلومه یې لبد امر افغانستان کې دا ثبات معلوم نه دی. یعنی ډیری وخت چې پانګوال سرمایه گذاري کوي یو غټه فابریکه جوړیږي دا معلومه نه ده چې څومره کال اوس دغه پروژه تقریبا د 2022 کال پورې. تاسو اوس فکر لرئ چې دا یو چیلنج یا خطر وسم موجود دی چې د دې پروجیکټ مخې ته هغه څه وجوهات چې تاسو دا ورته په ځین کې راوړل له خطر خالی نه د حالاتو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ځکه په تیر کې هم کله به چې اقدام کېده چې ولسمشر پریکړه وکړه چې د سوداګرو لپاره په وړیا یا په ټیټه بیه ځمکه ورکړل شي نو پارلمان بالته مخالفت وکړ د ولسي جرګې لخوا نه. په دغسې هیواد کې چې عام خلک یې هم باید د هغوی ذهنیت یا نیریټیو سازي چې دا ورته وکړی شي، په عین وخت کې سیاسیون یې هم ارام کړی شي او نور سوداګر چې هلته رقابت لري هغوی ته قناعت ورکول په داسې حالات کې دا یعنې غټ جرأت یو دغه پروژه کولی شي چې په افغانستان کې. سمه ده. شینواري صاحب زه تاسو طرف ته راځم. هغه ایلیمنټس یا هغه توکي چې هغه د شک په نظر ګوري یا د تنقیص او تنقید ذری سيزونه ما ولیدل په هغه باس کوو بهرن. خو شینواري صاحب افغانستان لپاره برېښنا څومره مهمه ده یو ټکی خو باید په لنډو ټکو راته ووایي، او بل دا چې کچري دا پروجیکټ کامیابیږي د افغانستان د پرمختګ یا ترقۍ رفتار تاسو څنګه وینئ په راتلونکو 10 یا 20 کالو کې؟ ځکه چې اوس خو موږ په افغانستان کې څنګه وویل چې ډېره لږه بجلي یا برېښنا لرو او هغه 88% د نورو هیوادونو څخه اخلو او هغه په ډېر غټ قیمت 220 میلیونو څخه 280 میلیونه د کال په بجلی خرچ کوي افغانستان. د پرمختګ لپاره برېښنا لازمي ده، که هغه صنعتي پرمختګي، که هغه نور منګه داسې حالات ګورو چې داخل د افغانستان کې تولید زیاتېږي، د هغې سره زمونږ ضرورت هغه کېږي، د حتی د هر څه دپاره برېښنا ضروري ده. نو په دې اساس باندې دا یو لازمي اقدام دی. په تیرو حکومتونو کې په دې باندې کار شوی او سره د دې یو ښه لاسته راوړنه د تیرو حکومتونو دا وه چې په داخل د افغانستان کې لاینونه د افغانستان د یو سر نه بل سر ته تللي دي، صرف هغه برق د نورو هیوادونو نه راته. اوس که داخل کې تولید شي او همدغې لاینونو په واسطه د انتقال شي داخل د افغانستان ته، د افغانستان د وګړو دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره به دا یو غټ نعمت وي. نو په دې اساس باندې لازمي دی د صنعت د رشد دپاره بالخصوص ډېر زیات لازمي دی چې باید موږ ډېره برېښنا ولرو. یعنی د انسان د تنفس او د ساه همرا. نو شینواري صاحب دا ځکه ما دا پوښتنه کوله چې تاسو په افغانستان کې په جمهوریت کې واکدارانو کې د واکدارانو برخه وای او بیا په ځانګړي توګه د اقتصاد تجارت وزارت سره کار کوو.
تیر وختونو کې دا شلو کلونو کې دا قسم پلاینز یا پروجیکټس یو هغه ته پام نه ود چا کنه انویسټرز دومره یقین نه لري څنګه چې اوس ما د شګیوال سم ته پوسو چې دا غو پانګونه ممکنه توګه باندې غلاشي یا ضایع شي او کنه لکه تیر وخت ځان پوهیږم چې ولې دا قسمه دومره ضروری کار چې دی چې څنګه شګیوال سه بوم ول تاسو ول چې افغانستان هر رقم بجلی پیدا کول شي للمرا لأوبو لباد لهوا لډبرو لسکارو او داسې نور ترمل پروجیکټس دي ولې په دې شلو کالو کې دا دومره لوی ضرورت ته پام نه کېده شنواره سه can you tell us و شلو کالو کې دوه ستونزې وي اول دا کله چې په اولو کلونو کې اول لسو کلونو کې برېښنا په انحصاري توګه د دولت سره و هغه سکتور خصوصي د هغې دپاره نه داسې پالیسي وه نه کوم دوی قانون جوړ کړی و چې خصوصي سکتور په دې کې پانګونه وکړي هغه د دولت په انحصار کې وه او دولت زیاتر د نړیوالو په کومکونو باندې به کوشش کو چې دا د برېښنا لاینونه او ځینې برېښنایي پروژو باندې کار شوی دی چې په هغې لکه د سروبي بند دی په هغې باندې د هغې جوړولو ترمیمو دا ټول مسایلو کار شوی دی زیاتره د نړیوالو د طرف نه کومک کېده او بالخصوص د ADB نه یا ایشین ډیولپمنٹ بانک نه د آسیایي پرمختیایي بانک هغه په د برق او په انفراستراکچر کې زیاته پانګونه کړې ده کله د 2010 نه وروسته د افغانستان برېښنا شرکت چې کله جوړ شو نو هغوی نوی قانون جوړ کړ چې په دې اساس کولی شي چې خصوصي سکتور هم په داخل د افغانستان کې دا اجازه ولري چې هغوی په داخل د افغانستان کې انرژي تولید کړي په دولت یې بیرته خرڅه کړي نو په دې اساس څو پروژې په هغې وخت کې هم جوړې شوې د لمریزې برېښنا نه یا سولر انرژي نه په قندهار کې تقریبا 40 میگا واټه برق جوړ شو چې هغوی دولت بیرته تناقلي همدغسې د غضنفر ګروپ سره په دې باندې توافقنامه وشو چې هغوی په داخل د افغانستان کې لمریزه برېښنا تولید کړي او په دولت خرڅ کړي په عین وخت کې د ګاز نه هم برېښنا تولید کړي او په دولت خرڅ کړي نو په دې اساس باندې په د جمهوریت په اخر کې کار شروع شو په دې باندې دغه هر یو کار چې کیږي بنيري صاحب د دې لپاره هغه پروسیجر او لایحې جوړول او قانون جوړول او سیستمونه جوړول چې ته دې ته برابر کې چې یو کس اعتماد په دې وکړي دا پروسه نیسي یعنی هغه اساس به ورته جوړي چې د هغې د پاسه بیا راځي پانګونه وکړي او بل دا چې او بخې زه فکر کوم ځینې خلک دا فکر هم کوي چې په افغانستان کې کم نظام چې و پکې یو ټکی ډېر استعمالي کی فساد ډېر زیات و یو انویسټر تھا چې کله یا د سرمایه‌کارۍ لپاره سوچ کوو نو هغه بعد خپل سرمایه یو ډېر غټه برخه چې دا هغه کوارلاډز نو خو بیا هم وزارتونو ته او کمیشنونو ته وقف کوو او په دې بنیاد سرمایه‌کار په افغانستان کې د سرمایه‌کارۍ نه لري شلواره سي د سره اتفاق لري تاسو زوی اتفاق ور سره لري مستون زوی التبا کېدای شو چې د پارلمان یو وکیل بم د یو پروژې مخاوني ولا د کابینه یو وزیر بم د یو پروژې مخاوني ولا او د طالبانو په واکمنۍ کې دا قسمه یاره نشته ده کواله دا دی یعنی مخکې تاسو د شګیوال صاحب نه پوښتنه وکړه چې یو علت چې پانګوال اوس راځي یعنی د عزیزي ګروپ د پاره دا یو یعنی خطر شته دی زدانه وایم چې خطر نه ولی یو مثبت هغه دا دی چې واحده قومنده د یو طرف نه ویل کیږي چې دا کار وشي هغه کار کیږي ټول منی او د دوی د لپاره اسانتیا په دار تطبیق د پروژې کې که دوی اول ابتدا د غازونو او د لمریزو هغه نه وکړي پروژو نه وکړي وړونه یعنی دوی کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره زر زر برق تولید کړي په دولت خرڅ کړي او خپل عاید لاسته راوړي او هغه نورم نور په شګیوال صاحب دغه دوه نقطو باندې تاسو نقطه نظر هم اوریدل غواړم افغانستان کې پخوا سرمایه‌کاري ولې نه کېده او دا نقطه چې دویمه ما وویله فساد یو علت و کنه نور هم تاسو فکر کوئ یا اتفاق نه لري د دې خبرې سره تاسو پوه کوئ ها یو حقیقت مسترګې پټې نشي په تیر شل کالو کې چې جمهوریت و په هغه وخت کې خو شینواري صاحب هم د کابینې غړی پاتې شوی دی په جلسو کې به د برېښنا په برخه کې خپل هغه مرستې چې کېدلې د نړیوالو د خوا نه یو څه چې کله بهرنیان راتلل افغانستان ته ځینو هیوادونو تعهدات اخیستي چې هغه کې د نړیوالو مرستو خصوصا د نړیوال بانک یا نور د غټ اورګنایزیشن هغوی نشو کولی چې مستقیم د برېښنا بندونو باندې پانګونه وکړي یعنې پیسې په افغانستان کې په داخلي برېښنا تولید باندې مصرف کړي د کونړ په سیمه یا د هلمند په سیمه او په مرغاب نورو سیمو کې دا به تاسې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په خبرو کې هم اورېدلي وي چې نړیوالو او یا د غټ مالي مرسته کوونکو نه غوښتل یا اجازه نه لرله چې
د کور دننه برېښنا تولید کې د پانګونه وکړي. نور ستونزې هم وي، یعنی فکټورونه وو له بېلابېلو اړخو، او دا وه چې په آزاد لاس هم خصوصي سکتور ته په لومړیو کې نو وروستیو 15 کلونو کې د ښاغلي ولسمشر غني په وخت کې یعنی خصوصي سکتور نه یوازې داخلي بلکې نړیوالو خصوصي کمپنیو ته هم په دې کې دعوت ورکړل شو چې راشي هغوی په افغانستان کې پانګونه وکړي. اوس په دې خپرونه کې به لازم نه وي چې نومونه واخلم، د جرمني کمپنیانې وې، د استرالیا هېواد کمپنیانې وې چې هغوی په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره لومړنۍ هغه تدارکاتي مسایل باندې خبرې هم شوې وي، او په کور دننه د غټو شرکتونو سره خبرې شوې وي. یعنی که په نوم یې واخلو د یو شرکت د افغانستان چې اوس هم پانګونه لري، د هغو سره خبره وشوم. متاسفانه کله چې ځمکه ورکول کېده هغوی غوښتل چې په 3.5 میلیونه ډالرو باندې د کابل هوایي ډګر تر څنګ دلته پانګونه وکړي چې یو تولیدي فابریکه هم جوړه کړي او تر څنګ یو روغتون هم جوړ کړي. خو همدغه د تېر پارلمان وکیلان جګ شو، په ولسمشر یې نیوکې وکړې چې تا یوه نمره یا یو بیسوه ځمکه په څو افغانۍ باندې حساب یې ورکېده، یعنې د هغه اقدام خیانت باله. په داسې ما پوښتنه دا وه چې اوس د اوسني حکومت کې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه قسمه مشکلات تاسو نه وینئ؟ اوس د میرویس عزیزي ګروپ خو عملاً هلته کار روان دی، نورې پروژې هم لري ساختماني برخه کې، د بانکدارۍ په برخه کې. خو که نړیوال سرمایه ګزاران یا کمپنیانې دعوت کېږي په داسې حال کې هغوی زړه نه ښه کوي. یعنې په څو دلایلو، یو خو دا دی چې د مشروعیت مسله ده چې نړیوال مشروعیت نشته په کور دننه تر اوسه پورې طالبانو اداره چې د رسمي حکومت نه دی. نو دلته بیا هغه د نړیوالو کمپنیانو یا کله چې بین الدوله تړونونه کېږي بیا هلته لازمه ده چې د یو مشروع نظام سره او د بانک ګارنټي موجوده وي، د داسې نظام سره چې هغه داخلي یا بهرنی مشروعیت ونه لري. نړیوال پانګوال به هېڅکله زړه ښه نه کړي چې راشي افغانستان ته په اوسنۍ شرایطو کې، ځکه چې هغوی دپاره په آینده کې ستونزې پیدا کېدلی شي د حقوقي لحاظه. خو کورنۍ پانګوال عملاً د کار کوي، لګیا دی، د میرویس عزیزي ګروپ کار کوي. نو دغه اقدام هم ورته په دې ښه ده چې ځمکه ممکن وړیا یا په ټیټه بیه ورکول کېږي، همداسې امتیازات به لري، د مالیاتو د معافیت مسله به کېدلی شي چې د سره د دولتي ځمکې چې دي د کراګانو په برخه کې یا د مالیاتو په برخه کې هم سره همکاري وشي د طالبانو لخوا. زه په دې پروجیکټ باندې بحث کوم، زه نورو ځایونو ته نه ځم، زه نور هم ډېر معلومات لرم چې په جلال آباد کې، کونړ کې یا په کابل کې، په کندهار کې، او د واده حالونه چې دي کوم ځای چې کوم میرج بوتیکس یا سیلونز دي، دغه شان نورو ځایونو کې چېرته څنګه ځمکې خرڅېږي، څوک پکې څه کوي. بهرحال هغې باندې بحث نه کوم، ځکه چې دا پروجیکټ باندې بحث کوو. خو غواړم شکیبال صاحب ستاسو نه زه پوښتنه وکړم اوس په دې ځای کې دا پکې ډېر کرټیکل ځای دی، او ما نن ټوله ورځ مطبوعات وکتل، ډېرو خلکو د دې پانګونې د دې سرمایه کارۍ هرکلی کړی دی او ولوله او خوشحالي لیدل کېږي. خو البته یو شمېر سنجیده سیاسي او ټولنیز اقتصادي ماهران چې دي په ټولنیزو رسنیو یا په مطبوعاتو کې نیوکه هم لري. نو ما بیا په خپله زه د اقتصاد ماهر نه یم، یو خبریال یم، په هر ځای کې باید سړی ځان پوه کړي. نو ما عزیزي ګروپ اف کمپنیز چې دا لږ معلومات کول شروع کړل. نو ما چې کوم اتھنټک ریسورسز دي، یعنی قوي معلومات د کاروباریانو کمپنیانو جمع کوي، د هغو نه معلومه کړل چې عزیزي ډیولپرز یا انویسټرز چې دي دا خو یو ډېره قوي کمپني ده په دوبۍ کې، 80 بلیارده ډالره نت ورث لري which is big، او یو 15 بلیارده خواوشا خپله میرویس عزیزي نت ورث لري، لکه هی از ون اف د بلیونیرز په دنیا کې، په هغه خلکو کې شامل دي چې بلیونز ډالرز، یعنی دا ډېر کمې پیسې نه وي. عزیزي بینک دی، کامیاب دی، او دغه شان په دوبۍ کې ډېر کامیاب پروجیکټ سرته رسولی دي. خو په افغانستان کې ولې خلک سکپټیک دي، سکپټیسیزم لري یا وسوسه او شک لري یا فکرمندي لري چې عزیزي ګروپ اف کمپنیز دې پروجیکټ ته دونه خوشحالۍ نه دي پکار. مخالفینو بنیاد تاسو ویلی شئ شکیبال صاحب چې ولې داسې شک کوي په دې پروجیکټ؟ که په دوه کټګورۍ ویشو، یو عملاً یا چې واقعیت هغه دا دی چې د عزیزي ګروپ ځینې پروژې په کابل کې د دې مزنګ په څلور لارې کې، او په هغه وخت چې ما په رسنیو کې کار کوم، ما پر یو خبر هم جوړ کړی د په نیمه کاره یا هغه چې کمپلیټ شوې نوې پروژې وي چې یو یې هلته لوړ بلند منزل شروع کړی او بیا یې ونه شو کولی تکمیل کړي. همدا ډول د تیمني خواته ځینې پروژې وي یا د کابل هوایي ډګر په سړک باندې.
هغه ستونزې دا وي چې یا هلته حقوقي مسایل یا امنیتي مسایل یا د پیسو توانایي نه وه. یعنې هغه تېرو کارونو ته یا په ځینو څو میاشتې وړاندې به هم تاسې لیدلي تېر کال خپله میرویس عزیزي اعلان وکړ په ځینو برخو کې چې پانګونه کوي بیا ډېر وخت سره نه و خو ممکن دې ځای کې خو ما وویل په خپله پوښتنه کې ځکه ما دا ریسرچ کوو چې زه دا پوښتنه کوم چې 80 بلیارډ ډالره نیټ ورث لري نو پیسې خو مشکل نه دی مطلب دا وبخښئ دغه ځای کې به دا خبره ستاسو کټ کړله خو پیسې خو لري یو ستونزه چې وه لکه د عزیزي ګروپ نه یا دا و چې هغه تدارکاتي مسایلو یا به د حقوقي مسایلو له امله دوی به هر ځای کې پروژه چې شروع کړه یوه به بشپړه نه او بله به شروع کړه. د بانک سکتور کې حقیقت ته راشو له سقوط وروسته یوازې عزیزي بانک و چې دی وکولی شو د خلکو هغه امانتونه یا هغه پیسې چې دوی سره چا ایښې وې په ښه طریقه ستونزه وه لکه د خلکو رش یو دم جوړ شو ټول خلکو بانکونو ته مخه کړه خو عزیزي بانک وکولی شو چې پرته له کومې ستونزې یا د چا پیسې ورکې شي په هفتوار یا میاشتو کې ورته لیمټ وټاکه د لیمټ په اساس باندې پیسې ورکول کېدلې او په تېرو 20 کلونو کې هم یا له هغې وروسته عزیزي بانک فعالیت شروع کړی دی د جمهوریت په وخت کې هم د نورو بانکونو پرتله د دوی خدمات او د امانتونو د سپارلو هغه بیلانس یا اعتماد چې و عامه کې او په نړیوالو مالي مؤسساتو کې چې د ایوارډونه اخیستل د هغې سترګې نشي پټېدلی. یعنې ما د افغانستان بانک کې کار کړی دی عزیزي بانک یو له هغه بانکونو چې په کور دننه او نړیواله کچه د باور وړ یعنی باور یا اعتبار په ډیرو ځایونو کې په ډیرو خلکو نشي کېدی. مثال په توګه صدر ټرمپ په امریکا کې درزنو ځله بینکرپسي فایل کړی دا یو نو بیټر دن می چې وات از بینکرپسي یعنی یو سړی دیوالیه شو دنیا ته دا نه وایي زه بې اعتباره یم یا کاروبار مې ناکامه شو او زه خو هغه اوس هم با اعتماده او د اعتبار وړ کاروباري دی. مثال په توګه د دوبۍ شیخان مثال په توګه د قطر شیخان مثال په توګه د عربو شیخان دغه په کمپنیز کې انویسټمنټ هم کوي او دغه په وینا په امریکا کې هم انویسټمنټس کوي. نو دا خو هیڅ بهانه نه ده. زه غواړم چې نور موږ تاسو مطمئن کړي چې ولې دا خلک چې د شک کوي یعنی څه ګارنټي دی واخلي طالبان د عزیزي ګروپ نه یا د افغانانو واخلي چې دغه د دې پروژیکټ په وجه دغه شخصي نقصانونه هم بچي افغانستان هم د یو شخص یا ګروپ اف کمپنیز د ذاتی مفاداتو لپاره قرباني نشي او دوکه نشي پوه کمنګا څه شان دي داسې کول پکار دي چې دا کنفرمیشن یا تصدیق ته منګا وګڼو چې په دې کمپنۍ باید شک وشي او دا ګارنټي واغسل شي. شګیوال صاحب یو وړ خو ما ویل د پروژو دویمه برخه د سره ځینې سیاسي مخالفتونه دي یا دا چې اوسنۍ د طالبانو ادارې سره هغه څوک چې د سیاسي اړخه یا فکري اړخه ټکر لري هغه د هغوی یعنې د هر چا فکري ازادي یا فردي ازادي او د نظر اختلاف د هر چا خپل کار دی. یو څه چې ډار موجود دی د ځینو اشخاصو یا ځینو سیاسي ډلو سره هغه دا ده چې د میرویس عزیزي لخوا د دغومره لوړې پانګونې یا د نړۍ توجه رااړول طالبانو ته یو ډول مشروعیت او هغوی ته د کریډټ یا امتیاز ورکول دي. او دا پولیټیکلی دا تاسو کوی دا سکپټیسزم چې دی تاسو دا بیدار سوچ دی د دغه باندې زه فکر کوم ډیر خلک هم دې ته پام لري. شیواره سي تاسو دغه نقطې ته څنګه ګورئ یعنی څنګه شیوال سي ګول چې دا کمپنی عزیز ګروپ اف کمپنیز باندې پخوا د باور شک موجود دی دغه خصوص دلایل موجود خو بهر دا خو زما پښتنه ده او ورسره دا هم وایي چې او ممکنه توګه د کې طالبانو د سیاسي د ذریاتو یا د هغه ته د ودی رسولو لپاره دا یو چال وی یا یو لوبه وی چې په اخر کې بیا باندې وکړي شي. بهرل شیواره سي تاسو د درسته څنګه د عزیزي شرکت او د میرویس عزیزي اعتبار ډیر اوچت دی وس کومنګ وګورو په دوبۍ باندې مارکیټ کې دا یوازینی افغان دی چې په دغه مرغټه کچه باندې په ریل اسټیټ کې یا په املاکو کې پانګونه کوي چې خپل شیخان هم دا غوي د دې قائل دي نو هغه اعتبار لري. دویمه مسله دا ځنې خلک وایي چې دغه پیسې چې دا یاد سوري شنواره سه بوبخای دا ګوره زه دې مثال کې تاسو سره ډیر په احترام سره زه اقتصاد په نه خو تاسو سره زه اختلاف لرم. دوبۍ کې خو څوک د خپل نسوارم په بازار کې نشي گزارلې موږ خو په بازار کې ارزه کې نسوار گزارو ځکه چې قانون دلته دوبۍ مثال نمبر کوي دوبۍ کې هر سړی نیغ وي خو چې په افغانستان کې کم قوانین دي په افغانستان کې کم آئینی دا وخت کنسټیټیوشن نشته دی دا وخت د دې ګارانټي طالبان چې ورکي دا به ولست مثال په توګه دا سکپټیسزم چې دی دا د ریفرنس په توګه زم نو زه دواړو طرفونو ته کاونټر کوېسچن زکه کوم چې اسنه خلک نیمګړي معلومات ترلاسه کوي ګو هډ شنواره سمو بخای.
زه د لپاره ما دا خبره وکړه چې کمپنۍ داسې کمپنۍ د چې پیسې لري ځکه نن زیاتره انتقاد په د باندې دا کېده چې دغه پیسې دا نه لري چې دا وعده وکړه چې 10 میلیارډ نو په دې اساس باندې دا پروژې دا نشي تکمیلولای نو زما هغه ته یو جواب دار چې دا پیسې لري د پیسو مشکل نشته بل اعتبار هم لري که پیسې ونه لري اعتبار لري چې دومره غټه پروژه لاس ته راوړه نو دا په خپل اعتبار هم کولی شي چې قرض واخلي د قرض په حساب باندې دغه پروژې په داخل د افغانستان کې تطبیق کړي اوس راځي په داخل د افغانستان کې د داخل د افغانستان کې ما مخکې تاسو ته ویل د برېښنا تولید چې د زیاتره د دولت او د خصوصي سکتور په مشارکت باندې کیږي دلته به دولت ورته ځمکه ورکوي غاز به ورکوي ډبرو سکاره به ورکوي عزیزي ګروپ به راځي خپل تخنیکی همکاران به راولي ماشینري به راولي پانګونه به کوي چې دې دوړ باندې کار کوي چې دا برېښنا تولید شي حکومت باندې به خرڅي دا غینه باید خپل اخلي په دې کې به د حکومت تفصیل د پروژې نه دی راوتلی چې په څو به دا برېښنا په خرڅي په څو به اخلي دغه مسله څنګه راځي چې هغه کله راوځي نو موږ به دقیق پاغي باندې محاسبه وکړو چې په کوم حساب جوړ شوی دي ولی دلته د سیده چې د دواړو طرف نه اوس د عمومي د کمټمنټ نشته دی چې موږ وایو چې حتما باید دا تطبیق کړي ولی د عزیزي لپاره ګټه په دې ده چې میدان ورته تنها دی دا پیسې لري ورته بازار برابر دی او خریدار هم شته دی ځکه برېښنا ته ضرورت دی په داخل افغانستان کې کدای تولید کې خرڅيږي ګټم لاسته راوړي ځکه تاجر دی تاجر په غیر د ګټ نه کار نه کوي خو ولې افغانستان د پاره دا غدي چې خلکو ته به کار جوړ شي برېښنا به تولید شي دا به خپل ګټم پکې وکي ځکه په غیر د ګټ نه بازار ته څوک نه راځي ځکه پوری هغه مارکیټ لیدلې دی چې په مارکیټ کې نه را سره رقیب څوک شته دی نه رقابت کولای شي او سپورټ هم د حکومت لرمه دویمه مسله د شاید هدف دا نه چې طالبان سره کومک وکړي په دې پروژې تطبیق باندې ولې طالبان شوال سبب چې دا غوډه کلامي وشي دا سیده کوشش کوي ولې د شاید دا هدف نه چې دا د طالبانو نیکنامي غواړي د خپل بزنس دی بزنسمن دی په بزنسمن مایند نه ګوري ورته ولې د طالبانو د طرف نه چې دې ته دومره اشتهار وغه کیږي هغه غواړي چې د سیاسي ګټه واخلي په دې وخت کې ځکه ته سیاسي ګټه واخلي چې هغه وایي چې منګه میاش مخکې د ازبکستان او پاکستان سره د اوسپنې د خط قرارداد امضا کړ وسم د برېښنا غوکه موږ د دې توانایي لرو چې غټي پروژې تطبیق کړو چې د میلیارډونو ډالر دی دنیا باید په موږ اعتبار وکړي نو د دې لپاره طالب غواړي چې خپل ګټه واخلي ولې فکر نه کوم چې عزیزي په پدې کې چې طالب ته ګټه ورسي هغه زیاتره پدې کې دی چې یو ښه مارکیټ دی ورته یو ښه بازار دی ښه پانګونه ده که چرته و چلیږي ګټه خلاص تراوړي او دغه لپاره یو ښه بزنس دی او زه په دې باندې په بل پروګرام کې وباس کوم چې د افغانستان یو پرمختللی افغانستان خوشاله او سترونګ مضبوط افغانستان د گاونډیو په نظر کې هغه د دې قسم افغانستان خلاف ولې سوچ لري خو په دې کې باس کوم د ما سره دغه نقطه په نظر کې دا بل وخت به باس کوم پروګرام راندو شګیوار څخه غواړم یو اخري 2 دقیقې پورا تاسو وورم او سوال درنونه کوم دا پروجیکټ او د دې پروجیکټ سره یا پروژې سره موجوده فکرمندۍ په دې باندې که تاسو شک دی اعتراض دی نو هغه باندې موږ او افغانان په وکړه تاسو اوري یو څه چې باید واضح شي هغه دا چې تخنیکی لحاظه د یو برېښنا بند چې د اوبو د برېښنا تولید باندې موږ غواړو بند جوړ کړو هغه د تخنیکی یا هغه د خپل د برېښنا د ماهرینو نام چې واوري له 15 نه تر 20 کلونو وخت نیسي چې یو برېښنا بند جوړ شي یعنی اوس په دې کې دا ډیر وضاحت نشته دوی خو صرف ویلي چې د اوبو برېښنا ده یا هایدرو پاور چې ده د غازو ده او د لمر برېښنا ده که چیرې د برېښنا بندونه پکې دا باید معلومه شي چې په کومه کچه برېښنا بندونه جوړیږي ځکه د یو برېښنا بند چې بند سلما او هندوستان په شاوخوا 300 میلیونه ډالر مصرف وکړ د داود خان په وخت کې د طرح شو بیا د ولسمشرانو چې ولسمشر کرزي ولسمشر غنی د حکومت په وخت کې دا بشپړ شو یعنی برېښنا بندونه هم مصرف ډیر دي ریسک منیجمنت او د هغې د زیربنا او ټول غاسي پذیری په نظر کې نیول او له 15 نه تر 20 کلونو پورې د برېښنا بند جوړول وخت نیسي چې معیاري بند جوړ شي یو مسله دا ده بل کچېرې برېښنا جوړیږي د دې د توزیع شبکه چې ده دغه برېښنا به هیوادوالو ته یا صنعتکارانو ته ځکه د برېښنا چې ده د زیربنا او زیربنا ده کله چې موږ هر زیربنا جوړو نو هلته لومړی د برېښنا ضرورت چې برق لري چې پاور وي
تر څو نور کارونه پرمختګ وکړي، که صنعت وي، که د سړک جوړول وي، او که ورسره نورې د هر پول او د تونل ویستل که موږ کوو په یو لاره کې ټرانزیټي لاره باندې، نو د برېښنا ورته شرط دی، اول مهمه د برېښنا جوړول دي. بیا د دې دغه توزیع یا خلکو نه بیرته د پیسو ټولول، د دې خرڅول او محصول ټولول، دا به بې دولتي وي، او که دا به عزیزي ګروپ اخلي، دا هم وضاحت تر اوسه نشته. نو زما په خپل فکر هغه څه چې موږ د افغانستان په اقتصاد او مارکیټ او یا صنعت برخه کې کړي، برېښنا جدي اړتیا ده، د کار موندنې لپاره ډیره مهمه ده، او که خدای وکړي چې بریالۍ شي دا پروژه د برېښنا د تولید او په کور دننه د زیربناو جوړېدو لپاره ډیره مهمه ده. برېښنا ضرورت هم دی، پوتنشل هم لرو دواړه په افغانستان کې، او یو ښه چانس دی د پانګوالو لپاره چې په هغې کې پانګونه وکړي، ځکه چې خریداران په داخل د افغانستان کې ډیر دي. د صنعت د پیشرفت دپاره، د مخکې تګ دپاره دا لازمي دی، هغه د افغانستان هر ګوټ کې په هر نقطې کې باید موږ برېښنا ولرو، په دې کې شک نشته دی. کله چې دغسې پانګوال راځي چې هغه بالخصوص خپله داخلي پانګوالي د افغانستان په حالاتو باندې خبر یو، هغوی غواړي چې پانګونه وکړي چې په داسې حالاتو کې چې خپله پوهېږي چې د دنیا یو ملک هم په رسمیت نه پیژني، بیا هم د ارزیابي کې غواړي پانګونه وکړي، د هغه جرأت ته سلام او تنه مننه، ځکه چې د دې څو ګټې دي د افغانانو دپاره. اول دا دی چې برېښنا تولیدوي، دویم دا دی چې خلکو ته کار ایجادوي، دریم دا دی چې د افغانستان صنعت ورسره پر مخکې ځي، چې صنعت مخکې لاړه د افغانستان صادرات زیاتېږي، افغانستان ته پیسې راځي، چې دا خپله ګټه ده. د خلکو تشویش څه دی؟ تشویش دا دی چې کوم قانون دی، کوم اساس دی د دې دپاره چې عزیزي په دې مجبور کړي چې هغه دغه پروژه سرته ورسوي، او کومې لارې دي چې طالبان دوی سره مخکې ځي، په کومو اساساتو، په کومو شرایطو باندې دته ځمکه ورکوي، دته ګاز ورکوي، دته د ډبرو سکاره ورکوي چې د هغې نه دا برق تولیدوي. دا اوسه پورې مبهم دي، معلوم نه دي. دا شیونه باید ولس ته معلوم شي، چې ولس هم په دې پوه شي چې دا تنها یو طرف ته نه دی، د افغانستان حکومت هم پکې پانګونه کوي، عزیزي هم پانګونه کوي. د مشترکې پانګونې نتیجه د برېښنا تولید دی، چې برېښنا به خلکو ته رسیږي، چې په هغې کې هم د عزیزي ګټه ده، هم د حکومت ګټه ده، او هم د ولس ګټه ده. او شکیبال صاحب زما غږ اورئ، تاسې خپل مایک خلاص کړئ، ستاسې مایک تاسې بند کړی دی. ښه سمه ده، بس زه پروګرام ختموم، اخري ټکی وایم، لس ثانیې غواړم چې تاسې دواړه ماته د دې کوم چې زه په جرنالیزم کې دا قسمه سوالونه نه کوم، پیشګویي چې ورته یا پریډکشن چې ورته، خو بیا هم د دې پروجیکټ د کامیابۍ په نتیجه کې څو سلنه چانس دی چې افغانستان دې وځلیږي، رڼا دې شي؟ شینواری صاحب که چېرته 50% هم چې کوم د دعوا عزیزي کړې ده چې دا برق تولیدي په راتلونکي کې چې د 2000 میگا واټه، یعنې د 4000 نه تر 2000 میگا واټو پورې هغه کوي، چې د دې تقریبا که دا 50% هم عملي کړي، د ټول افغانستان دپاره فعلا کفایت کوي، د افغانستان د صنعت دپاره هم کفایت کوي. نو په دې اساس زه په دې ډېر هیلهمند یم چې دغه پروژه کامیابیږي، ځکه چې آغاز به یې زیاتره دا د آسان نه کوي، چې هغه لمریزه برېښنا ده، چې هغه ډېر آسان سټپ دی، په هغې کولی شي، او دویم سټپ کې به ځي ډبرو سکارو ته، او بیا به د ګازو ته ځي، او په آخر کې به ځي د بندونو دپاره. نو په دې اساس باندې زه ورته هیلهمنده یم، خوشحاله یم، او انشاءالله که هغه 50% هم دغه پروژه تطبیق شي، 100% کې نه وایم، 50% هم تطبیق شي، د افغانستان دغه برېښنا ضرورت چې دی دا د دې پروژې د لارې نه پوره کیدی شي. شکیبال صاحب مننه. لومړی قدم خو دا ده چې مهم هغه رواني لحاظه یا د خلکو د مورال د پیاوړتیا لپاره یو اقدام دی، خلکو ته ذهنیت ورکړل شي، هېواد کې کارموندنه پیدا کېږي، تولید د برق کېږي، ورسره څنګ کې دا ده چې سیاسي ثبات که چې ته تحول راځي، د دغسې پروژو ځنډ بیا له بده مرغه لکه چې جمهوریت کې شروع شوې ډېرې وځنډېدې، تر ننه یې سرنوشته شي یا ډونر ورک شي، یا خپل هغه څوک چې پروژه لرونکی دی. او آخري پوینټ هغه دا ده چې د صداقت، هم د حکومت د طالبانو د رهبرۍ او ورسره څنګ کې د پروژې تطبیق کوونکي صداقت مهم دی. سمه ده. او زه به داسې ووایم چې که دا سوال زه په افغانستان کې د عوام تن نه وکړم او د 100% خلکو نه وکړم، نو هغه به دا خواهش کوي چې پروردګاره 100% افغانستان وځلوي. خو هغه افغانان هم دا حق لري چې په دا قسمه دعوو باندې یا خوبونو باندې سکپټیسزم یا بیداره پاتې شي، ویښ پاتې شي او شک وکړي، لکه د هغو حق دی. که چېرې څوک یو کمپنۍ، یو شخص د افغانستان د حالاتو نه ګټه پورته کوي، شخصي ګټه رسوي، یا بیا د ولس
سرمایه چې دا خپل جیب ته رسي نو د افغانانو حق ته چې په دې باندې شک وکړي په دې څه خپکیږي نه که یو کس یو تن یو خبريال یو اداره یا یو سیاسي ګوند د دې شک په نظر ګوري دغه حق دی او دلیل واس پکار دی وګنول پکار دی بهرل په دې هله چې د هر افغان خوب دی چې سلسله افغانستان دی وزلیږي زه د خپل ملمنو شکریا ادا کوم محترم شینواری صاحب محترم شګیوال صاحب ډیره مننه او ډیره زیاته مننه ځکه داسې کوم چې تاسو دواړه چې کوم هیوادونو کې نیمه شپه ده ما ته په بیړني حالاتو کې ویل بیا مو ما ته وخت راکړه کور مو ودان او تاسو د نظر او تاسو د خبرو ډیر احترام خوشاله اوسئ چې ما سره ملګری شئ ډیره مننه سلامات